ستا مخ پسې مې ستوري اسمانونو نه راکوز کړل، ډېر خلک مې د قبر د بامونو نه راکوز کړل. مستۍ کې د تعلیم هر یو کتاب ته په ژړا شوم، بنګړي چې راته خویندو د لاسونو نه راکوز کړل. د ازل جی افیشل چینل مینوالو لیدونکو، نن راسره په دغه ادبي هنري خپرونه کې یو ځل بیا قیام الدین دراني صاحب مېلمه دی. البته د ملګرو غوښتنې او هیلې وې چې دراني صاحب بار بار مېلمه که، نو د دویم ځل لپاره مې دراني صاحب مېلمه کړی او له ده څخه به خواږه او ښایسته ترنمونه وړو. په پیل کې دراني صاحب ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. مننه اکمل صاحب کور مدان چې زه مو دعوت کړم د ملګرو د ټولو ودانې چې دومره پرزوینه وکړه چې دویم ځل لپاره زه بیا راشم. دراني صاحب ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله ژوند خو ماشاءالله ډېر ښه روان دی، د الله څخه راضي یو. بس زه چې کله خپرونه کوم دغه ملګري وایي که نه وایي ته ډېر خبرې مه کوه. البته د ملګرو مینه ده، وایي ته داسې خلکو سره خپرونه کوې چې د هغوی غږونه او شعرونه ډېر خواږه وي، نو ډېری وخت هغوی ته ورکوه. څه ترنم اورو بیا به خبرو ته راګرځو. ولې نه، یو څو بیتونه دي د ازلجي دی چې وایي: درد بدر نه لرې کړم درمان بدر لراولم، درد بدر نه لرې کړم درمان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، درد بدر نه لرې کړم درمان بدر لراولم، درد بدر نه لرې کړم درمان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم. ته په جنت مخداد لسر پو خالو نګدې، ته په جنت مخداد لسر پو خالو نګدې، ستوري باراخ کته کړم اسمان بدر لراولم، ستوري باراخ کته کړم اسمان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم. پام کوه د مینې خو بیخي پوښتنه ونه کړې، پام کوه د مینې خو بیخي پوښتنه ونه کړې، دومره ډېر به وژاړم باران بدر لراولم، دومره ډېر به وژاړم باران بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم. یا ډاکټر پلار زه ازل یم دنیا پیژنم، یا ډاکټر پلار زه ازل یم دنیا پیژنم، خدای منې چې ټول افغانستان بدر لراولم، خدای منې چې ټول افغانستان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، درد بدر نه لرې کړم درمان بدر لراولم، درد بدر نه لرې کړم درمان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم، یې زړه لږه ساه واخله جانان بدر لراولم. ډېر ښایسته دی. دراني صاحب څه پوښتنې د ملګرو غوښتنه او البته مینوالو دا پوښتنې کړې دي، وایي د دراني صاحب په ژوند کې لویه بریا څه وه؟ په ژوند کې مې لویه بریا دا وه چې ما د پوهنتون ارمان لرله او په خیر سره د هغې څخه فارغ شوم، دا زما لویه کامیابي ده. خوشحاله په ژوند کې د داسې فکر کوو چې دراني به دومره مشهوره کېږي او مینوال به بار بار د ده ترنمونو غوښتنه کوي؟ نه، داسې فکر مې نه و چې زه به بیا یو ځل خلک به مې ستایي او یا
خلکو سره به زه کښېنم او ترنمونه کوم. نو دا د ملګرو پېرزوینه د کور ودان چې دومره مونږ تشویقوي چې موږ هم وکتلی. په یوټیوب چینل کې، په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې مینوال سخت زیات وو. البته غوښتنه یې کوله دویم ځل نه وي بار بار دراني صاحب میلمه کا. څه نورې پوښتنې هم کړې دي. په ژوند کې داسې څوک شته چې له ژونده دې ویستلی یم په زړه کې دې ځای ولري؟ نه تر اوسه خو دا خو داسې ما نه ورکوي چې چا مینه کړې او ما مینه نه ده کړې چې زه مثلا یو څوک په زړه کې ولرم او هغه د زړه څخه وباسم په زړه کې مینه. دراني د شهرت لپاره کار کوي که د ذوق پاللو لپاره؟ دراني چې دی دا د ذوق لپاره کار کوي. دا خپل ذوق د خړوبولو لپاره بعضې وخت ترنم کوم. ستاسو په شان ملګري د کور ودان چې هغوی سره کښېنم او ترنم کوم. مننه. دراني صاحب واده دې کړی که نه؟ نه واده مې نه دی کړی او هغه ته لږ وخت شته دی. په ژوند کې د لوی ارمان څه دی؟ په ژوند کې مې لوی ارمان دا دی چې زه خپل درسونو ته نور ادامه ورکړم او ماسټري برنامه مې له خیره شروع کړې ده چې دا له خیره شروع کړم او ډېر ښه. پای ته ورسوم. په ژوند کې داسې حالت در باندې راغلی چې ډېر ناهیلی شوی؟ په انسان باندې هر قسم حالات راځي چې هغې کې به ډېری وخت ناهیلی کېږي او ډېری وخت خوشحالېږي. راغلي دي په ژوند کې داسې حالات هم راغلي دي خو الحمدلله په خیر سره تېر شوي دي. زه د څو کسانو نومونه اخلم، ته د هغوی په اړه لنډ خبرې وکړه. سیدن ازل جي. ازل جي ماشاءالله تکړه شاعر دی، ښکلي شعرونه لیکي او زه سخت مینهوال. راشد خان. راشد خان هم زموږ د افغانستان تکړه اتل دی او ډېر مینهوال لري او ډېر خلک یې خوښوي. نو زه د وطن په توګه بولم، زه ورسره مینه لرم. ډېر ښه. دغه د افغانستان دفاع وزیر ملا یعقوب. ملا یعقوب خو ماشاءالله په دې آخرو کې ډېر ښایسته ښایسته خبرې وکړې نو زما ډېر خوښ شو. په دې آخرنۍ تلویزیوني مرکه یې وه چې کومه خبره کړې وه؟ ګاونډي ملک په اړه خبرې کړې وې، ډېر ښکلې خبرې کړې وې، افغانان ورسره ډاډه شوي وو. نو تکړه سړی چې ویلي وو که کابل ویشتل کېږي پنجاب به ویشتل کېږي. وروستی نفر فضل هادي اکمل. فضل هادي اکمل ماشاءالله اخلاقي هلک دی او کور ودان موږ سره په هره برخه کې همکاري کوي. زموږ ملګری دی. ډېره زیاته مننه. بل ترنم بل ترنم به یو څو بیتونه دي وایي. نزور منی نوسر نظارے بلا وهلے، نزور منی نوسر نظارے بلا وهلے، نو چات د سات لے دخل گئے بلا وهلے، نو چات د سات لے دخل گئے بلا وهلے. ډېر وخت شو چې نښکاري بیخي د نادراکه، ډېر وخت شو چې نښکاري بیخي د نادراکه، یا بیخي د رانه ورکه مکتبې بلا وهلې، بیخي دران ورکا مکتبی بلا وهلی، نو چاہت د ساتھ لے دخل گئی بلا وهلی. خیست ناز کی گتی دے قلم سر جوڑی گی، خیست ناز کی گتی دے قلم سر جوړیږي، یو خاند در نپات شکو چې بلا وهلې، او خاند در نپات شکو چې بلا وهلې، نو چات د سات لے دخل گئی بلا وهلې. کتاب میں د لیلا او د مجنون ورته تمام کړ، کتاب میں د لیلا او د مجنون ورته تمام کړ،
خو بیا هم پوه نشوه په یارۍ بلا وهلې خو بیا هم پوه نشوه په یارۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې جانانا چې امن پورې دا نوم د ملا نه جانانا چې امن پورې دا نوم د ملا نه یادا د خلق لور نو خلق بلا وهلې یادا د خلق لور نو خلق بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نزور منی نو عذر نظارې بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې وی ملا صاحب بختور له نصیب د قربان شم د خلکو په لکونو مسلې دي ستا مزې دي دراني صاحب بل کلام وړي یو سرو کې به وایم ملګرو غوښتنه وه او د ملګرو ډېره غوښتنې کولې ټپو غوښتنه یې کوله کمیس مې زوړ دی نور پې نه کېږي ډولونه ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا کمیس مې زوړ دی نور پې نه کېږي ډولونه ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا یاره له بخمل وکه جانانا سبا به بیا بازار ته لاړ شې ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا د لونګین زونډۍ د کم راوړې دي نه ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا یاره له بخمل وکه جانانا یا جانان وړوکی مسافر شو ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا چا به پیغور د غریبۍ ورکړی وي نه ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا یاره له بخمل وکه جانانا مینا پتلو راتلو زیاتېږي ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا منکرم رازه چې زړه مې صبر شي نه ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا یاره له بخمل وکه جانانا کمیس مې زوړ دی نور پې نه کېږي ډولونه ماله بل وکه یاره له بخمل وکه جانانا یاره له بخمل وکه جانانا چې اوس که بیا به وایي چې 6 کیلو ته دې پرېنښود یا چې یاران دې نه کوله زما و د زړګي دیوالې ویښونه یا پاس په بلۍ کټونه ډېر دي بنګړو ته شړنګ ورکړه چې ودې پېژنمه یکه دې خندلې راته نه وې غریب سړی و خپل روزګار به مې کوه جانانه تور چې له حلال کړه زمونږ کډه ستاسې کلي ته راځي نه ید پښتنو بد رواجه یا لیلا لالیتا
پلالا واس کوینا یک دی خندل راتنوے غریب سړی هم خپل روزګار به مې کونا ډېر ښه یک د مور کې سترګې مې نه وې ما به دا ستا له غمه ځان وژلی ونه یا باران د ځمکې ابادي ده خوږه جانانه زه په تا آباد یمه یا د درې نور لار ورته نیسم زما د زړه تاوان دې راکړې بیا دې زینا دوه زړونه سره یو کړي دوه زړونه کړي جدا عجبا زمانه دا همدا کوي همدا ظالما زمانه دا همدا کوي همدا ظالما زمانه دا همدا کوي همدا ډېر ښایسته یا ورله ما بوزه یا کور راولی مور مې یادېږي ما له مور راولی د زورورو ښار کې غلی ګرځم ورور مې خبر کوي زما ورور راولی دا د ازل جی افیشل چینل مینوالو لیدونکو ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکی رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیاب اوسئ بس ملګرو په پای کې ښایسته باران هم روان دی لږ موږ د باران نه خوند واخلو